هر ورځ اورونه بمونه د خړو غرونو منځ کې ښکلې شنه دره سرمرده تازل د مڼې ګل مشاعرې کوربه وه. هر ورځ رسونه جنازې خو خدای تېر کړې ستړی انقلاب ستړې شپې خو خدای تېر کړې. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ دغه لرې پرته سیمه تېرو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو د سختو جګړو او بېرحمه نظامي چاپو ځای و. دغه ډاګ چې اوسمهال د مڼې ګل دودیزې 22مې کلنۍ مشاعرې لپاره پکې مشهوره شاعران او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینوال راټول شوي وو. مخکې کلونو کې به د جنگي الوتکو په میدان مشهوره و. اوس مهال د امن په فضا کې د خوشحالۍ او ټغر پکې خپور دی. د مینې او ورورولۍ زمزمې پکې وشوې. شاعرانو خپل شعرونه وویل. وایي ستا په اننګو کې د خپل زړه د وینو رنګ وینم، ای زما د کلي مڼې مینه کې د جنګ وینم. ستا د بوزغلي تخمونه خوار نیکه شیندلي دي، هر ماشوم نیالګي ته یې د زړه وینې ورکړي دي. ما مې د ورور سرې وینې په خاورو کې کرلي دي، چا چې د ځګر غوښې مرمیو کې پیلي دي، خو تا له تورو خاورو سره ګوتې خوږې کړي دي. تا زما شهیدې وینې خاورو نه زبېښلي دي. څومره رنګینه صدمرده ده زما د زړه یوه ټوټه ده، موسی شهید پکې لیسه ده، نو هر یو قوم پکې دیره ده. رانا ورک دی حق گویان د زمانې چیرته تللي بزرګان د زمانې. د مڼې ګل دودیزې کلنۍ مشاعرې ته د بېلابېلو ولایتونو شاعران، ادبپالان، همدارنګه د میدان وردګ ولایت د سیمه ییزې ادارو مسؤلین او ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ګډون کړی و. د دغه سیمې اوسیدونکي ډېر خوښ وو چې هلته دا ډول ادبي غونډه جوړیږي او سیمې ته یې د بېلابېل ولایتونو خلک ورځي. خلک ډېر خوښ دي واقعا. یعنې په دې سیمو کې به که داسې وایم چې 25 سلنه خلک یې ښارونو ته تللي وو، کډسي و نورو ولایتونو ته نورو سیمو ته تللي وو. ولې د اسلامي امر په راتګ سره د امنیتي د وضعیت په ښه کېدو سره او د سولې په راتګ سره د دې سیمې خلک بېرته راګرځېدلي دي. سږ کال چې میدان وردګ کې په نرخ ولسوالۍ صدمرده کې د مشاعرې نیول شوې ده، یوه خوبایي یې دا ده چې دا وطن ټول شین ده، هوا یې ډېره ښایسته هوا ده، ګرمي نشته او تجیر او یا هم نورو شیانو ته به چا خبره ضرورت نه کېږي. تر ډېره پورې به یې غټه دا یي خلکو ته چې د نورو سیمې خلک راسي، د دغې سیمې کلتور وګوري، د دې سیمې عنعناتو سره بلد سي، د دې سیمې په اصطلاح کلتوري خواړه وپېژني، د دې تر څنګ په دې سیمه کې د میوو چې کوم محصولات دي دا وپېژني، له میوو استفاده وکړي. د ګیلاسو موسم ده او په ډېر ښه وخت کې نیول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د مڼې ګل دودیزې کلنۍ مشاعره 2 لسیزې وړاندې د میدان وردګ ولایت د چک په ولسوالۍ کې د یو شمېر هڅانده ځوانانو په زیار سره پیل شوه چې تر دې مهاله هر کال دغه ادبي غونډه د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې جوړیږي چې زرګونه مینوال او شاعران پکې ګډون کوي.